د مرګ مسافر لسمه برخه. سلطان صلاح الدین راولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا. د مرګ مسافر د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحاله لره. دا د زه محسن حسن مو یو ځل بیا د مرګ مسافر د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل څنګه چې عمیر کوټې ته داخل شو. اربیته راجګه شوه. عمیر په خپل ځای ودرېد. اربیتې عمیر ته وویل دا چې څه یې ورته وویل دا به په نن خپرونه کې واورو. لښکر ډېر مخکې کلا ته رارسېدلی وو. تاسو ولې دومره ناوخته کړ؟ ما په ډېر بې صبرۍ سره ستا انتظار کاوه. عمیر وویل د دمشق څخه کوم قاصد راغلی و، د هغه سره ناست وم. اربیته عمیر ځان سره مخکې روانه کړه. اربیتې عمیر ته وویل تاسو جامې بدلې کړئ، تاسو ولامبئ، تاسو به ستړي شوي یاست. کله چې عمیر جامې بدلې کړې، اربیته د کولان او هموار سره ناسته وه. عمیر په لیدو سره کولان وویل څنګه یې وروره؟ عمیر په مسکا سره وویل ښه یم. تاسو دواړو خورګانې څنګه یاستئ؟ وګوره موږ دواړه ښه یو، راځه چې ډوډۍ وخورو. خوا کې کوټې کې هوازن او ابونواس د عمیر انتظار کوه. اربیته کولان او هموار د هغوی مخې ته د خوراک او څښاک لوښي کېښودل. کولان، هموار او اربیته هم ورسره خوا کې کېناستې. عمیر په خپله کوټه کې د اربیتې سره ناست و چې د جنګي ډولونو اوازونه یې واورېدل. اواز لحظه په لحظه رانږدې کېده. د کلا څخه د مسکن تر اخري حدودو پورې د غرونو په سرونو پیره کوونکو د جنګ ډولونه وهل چې په جواب کې د برج دننه پیره کوونکو ډولونه وهل. اربیتې چې د عمیر لپاره یې نوی قمیص جوړوه پریشانه شوه. ستنه او قمیص یې یوې خواته کښېښود، جګه شوه او ودرېده. عمیر منډه کړه او د کوټې څخه بهر ووت. د کور څخه بهر ابونواس او هوازن هم ولاړو. عمیر یې خواته نږدې سو. په حیرانتیا سره یې پوښتنه وکړه څه شوي دي؟ هوازن په ځواب کې وویل تر اوسه پورې څه معلومات نشته. عمیر ولیدل چې د برج څخه یو جاسوس په ډېرې تیزۍ سره لاندې را روان دی. عمیر ته نږدې راغی او په احترام سره یې وویل یورشلیم باندې حمله کوونکي شامل لښکر زموږ د مسکن څخه بهر ستا انتظار کوي. عمیر منډه کړه، په یوه غونډۍ باندې پورته شو او د خپلو ټولیو نومونه یې واخیستل. په جواب کې ټولو ټولیو لبیک ووایه او د کلا څخه بهر شول. عمیر خپلې کوټې ته راغی. اربیتې هغې ته زغره واغوستله، بیا د زغرې د پاسه ورته سپینه چپنه واغوستله، په سر یې خول کښېښود او بهر ته راووت. ابونواس او هوازن له د مخکې هلته ولاړو. کولان په دروازه کې ولاړو. په لاس کې قرآن کریم و، په بخملي پوښو کې تړل شوی و. درې واړه دروازې په طرف روان شول. عمیر د ټولو څخه مخکې و. په ډېرې عاجزۍ سره یې وویل ای د دواړو جهانونو مالکه، موږ چې د کوم مقصد لپاره وځو هغې کې مو کامیاب کړه. درې واړه د کورونو څخه بهر شول. عمیر د کلا دروازې سره هشام ته څه هدایت وکړل. بیا د کلا څخه بهر د خپل لښکر مخې ته راغی او تیزې سیلۍ په شان روان شو. کله چې د خپل مسکن څخه بهر شول، ګوري چې شامي لښکر په پوره نظم او ډسپلین سره ولاړ دی. عمیر چې نږدې سو د شامي لښکر سپه سالار رامخکې شو. ستړي مشي ور وکړل. دواړو په خپلو کې څه مشورې وکړې. عمیر د خپل لومړي ډلې په توګه مخکې کړ. شامي لښکر ورپسې شاته را روان شو. دواړه لښکرې د یورشلیم په طرف په ډېرې تیزۍ سره روان شول. صلیبیانو ته د حملې خبر د مخکې څخه شوی و. د زرګونو په تعداد صلیبیان عکا، یافا، ناصره او کیله څخه د یورشلیم په طرف را روان ول. مسلمانانو چې کله یورشلیم ته ورسېدل، نو صلیبیانو په خلاص میدان کې د خپلو تورو په ذریعه د هغوی استقبال وکړ. لیکن ډېر ژر هغوی ته معلومه شوه چې د هغوی مقابله څه عام جنګیالیو سره نه ده. دا ځل د هغوی مقابله د مرګ مسافرو سره ده چې سرونه پرې کول پیژني، خو بل چاته د سرونو پرې کولو موقع نه ورکوي. صلیبیانو تر ډېره وخته پورې د مرګ مسافرو او شامي لښکرو مقابله ونه شوی کړی. کله چې لمر پرېوتو ته نږدې سو، پر صلیبیانو کې د ماتې اثار راښکاره شول. صلیبیان مخکې او مسلمانانو ورپسې شاته تعقیب کاوه او مسلمانانو ته فتح نصیب شوه. صلیبیانو یوه کلا جوړه کړې وه. مسلمانانو ورته برج وران کړ او دې سره 630 هجري قمري کال کې له صلاح الدین ایوبي رحمه الله څخه وروسته په یورشلیم د شام د حکمران قبضه وشوه. تر چن راولا د اسلامی نړۍ غم خورت شاهین راولا شاهین راولا خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا شاهین راولا. اتم فصل.
خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو تر خوا کې کریمیا او قفقاز غرونو پورې خپور تاتاري لشکر د څه وخت لپاره آرام و. وروسته تاتاري جنرال باتو خان او صوبودای خان لشکر ته د کوچ حکم وکړ. هغوی چې کوم ځایونه فتح کړي وو اوس یې د هغې څخه د مخکې ځایونو فتح کولو لپاره مټې راونغاړلې. روس لا د مخکې څخه هغوی فتح کړي وو، اوس هغوی د هنګري هیواد په لور روان وو. د هنګري بادشاه د یو غټ لشکر سره د تاتاریانو مقابلې ته راووت. هنګري لشکر د سوبو سیند دې غاړې ته پړاو کړی وو. کله چې شپه شوه د هنګري پوځیانو خپل شاوخوا د کار یوه غټه او سخته مورچه جوړه کړه او څه ټولي یې د پل په پیره باندې وګمارل، ځکه چې د سوبو سیند ها غاړې ته تاتاري لشکر پروت و. کله چې نیمه شپه تېره شوه تاتاري لشکر په حرکت راغی. هغوی په سیند باندې موقتي پل ځان ته جوړ کړ. په هنګري پوځ باندې حمله وکړه او د لږ وخت لپاره جنګ وشو، خو بالاخره هنګري پوځ ماتې وخوړه او تاتاریانو د هنګري ټول پوځ د تیغ څخه تیر کړ. اوس د هغوی مخې ته ګنګل شوي جنوب سیند راغی. باتو د دې لپاره چې د سیند څخه تېرېدای شي که نه څه اندازه څاروي په ګنګل شوي سیند کې ورخوشي کړل. خپل د ټول لشکر سره شاته شو تر څو وګوري چې څاروي د ګنګل شوي سیند څخه تېرېدای شي او که نه. څاروي تېر شول، بل غاړې ته خلک راغلل او څاروي ځان سره بوتلل. باتو خان دا اندازه واخیسته چې د خپل لشکر سره تېرېدای شي، نو هغه خپل لشکر ته د کوچ حکم وکړ. تاتاریان د خپل اسونو سره صحیح سلامت هغې غاړې ته تېر شول. باتو خان او صوبودای خان خپل لشکر سره هغې غاړې ته د څه وخت لپاره قیام وکړ تر څو د دشمن په اړه معلومات پیدا کړي. همدې وخت د دشت تاتار څخه یو قاصد راغی چې په میاشتو یې مزلونه کړي وو. د غدای خان د مرګ خبر یې راوړ. قاصد دا هم ویل چې باتو خان او صوبودای خان دې د دشت ته واپس راشي تر څو د نوي خاقان انتخاب وشي. لشکر بیرته واپس کوچ وکړ او د ولګا سیند غاړې کې د باتو خان ځای ته راورسېدل او صوبودای خان ته یې وویل تاسو خپل لشکر سره واپس دشت تاتار ته لاړ شئ. هغه وویل زه د ګردو مریض یم، زه سفر نشم کولی. باتو خان نه غوښتل چې په دې مجلس کې شریک شي، نو ځکه یې دا بهانه وکړه. هغه پوهېده چې تاتاري شهزادګان د هغه خلاف دي. د خپل ورور برقای خان سره پاتې شو او صوبودای خان د خپل لشکر سره دشت تاتار ته حرکت وکړ. مجلس جوړ شو او د غدای خان زوی قیوق نوی خاقان انتخاب شو. قیوق خان ډیر شیطان پرست انسان و، ډیر کم به یې خندل، انتقام اخیستلو کې د ګیدړې په شانتې و، خو اکثره به مریض و. په دې مجلس کې د چین وزیر اعظم، د بغداد قاضي القضات، د فدایانو مشر شیخ جبل قاصد، د خراسان امیر ارعوان، د صلیب سلطان امرین حکمران او د روس شهزاده برخه واخیستله. قیوق ټولو میلمنو ته ډیر ښه راغلاس وویلو، خو د بغداد قاضي القضات او د فدایانو مشر قاصد ته هیڅ اهمیت ورنه کړ. مطلب دا تاتاریان غواړي چې دوی دواړو سره د تورې په ژبه خبرې وکړي. د یورشلم د فتح خبرې چې کله اروپا ته ورسېدې نو پاپ ګریګوري نه هم یو لوی مجلس جوړ کړ تر څو د مسلمانانو څخه بیرته څنګه یورشلم ونیسي. په دې مجلس د انګلیستان بادشاه، د چارلز د فرانسې پاچا او د نورو ډیرو ملکونو استازو برخه اخیستې وه. کله چې ریچارډ د خپل لشکر سره د فلسطین ساحلي ښار اکا ته راغی نو هلته د مخه د فرانسې او نورو ملکونو پوځیان موجود وو. د دوی متحد پوځ په سالار ریچارډ وو. د ټولو څخه مخکې د کوک امیر ته قاصد ولېږه تر څو ټول عیسوي بندیان راخوشي کړي. کله چې د کریک امیر انکار وکړ نو صلیبي پوځیانو د سلا په شان د عکا څخه یا پا ښار په لور حرکت وکړ. دمشق او مصر حکمرانو د جوړجاړي لپاره کوښښونه شروع کړل. د مرګ مسافرو په خاموشۍ سره ننداره کوله. د عیسویانو سره یو لوظنامه وشوه چې د دې لوظنامې له مخې به مسلمان عیسویان تبریه، یورشلم، عسقلان او لسقیپ ښارونه سپاري. یو ځل بیا په 1240 عیسوي کال کې یورشلم د عیسویانو لاس ته ورغی. پر یورشلم باندې د عیسویانو د قبضې 2 کاله پوره شوي وو. عمیر په خپل غرني مسکن کې د ابنواس، هوازن، اربیتې، کولان او هموار سره د زیتونو د ونو لاندې ناست و او په خبرو کې خبرې کولې. دې وخت کې مریانه راغله، د خپل آس څخه راکوزه شوه، سپین حجاب یې اچولی و، راغله او د اربیتې سره خوا کې کېناسته. د عمیر په طرف یې وکتل او وویل ما ستا لپاره یو بد خبر راوړی دی. عمیر په پریشانۍ سره پوښتنه وکړه الله دې خیر کړي، څنګه بد خبر؟ د زرګونو په تعداد د ترکانو یو وحشي لشکر ستا د مسکن په لور روان دی. شمال لوري څخه ستا د مسکن څخه 20 میله لرې دی. عمیر وویل دا څوک دی؟ دا جنګیالي او وحشي خوارزمي ترکان جنګیالي دی چې د خپل ځان بچولو په خاطر د تاتاریانو څخه مخکې را روان دي. د قفاز د غرونو څخه راکښته شوي او په همدې لور را روان دي. تاتاریانو هغوی بې کوره کړي دي، هغوی د اوسېدلو لپاره چېرته ځای پیدا کوي. عمیر څه فکر وکړ او بیا وویل که چیرې زما اندازه غلطه نه وي دا به مسلمانان وي. هو هغوی مسلمانان دي، بیا ماته ولې له هغوی څخه خطره وي؟
هغوی جنګیالي او وحشي دي. عمر په اطمینان سره وویل لومړی هغوی مسلمانان دي، زه به د هغوی استقبال وکړم. که چېرته هغوی غواړي چې زما مسکن کې اوسېږي زه به اجازه ورکړم. عمر جګ شو، زه به د خپل مسکن په آخري سرحد کې ورسره وګورم. اربیتي په خفګان سره وویل تاسې یوازې هلته مه ځئ، ټول لښکر د ځان سره وباسه. زما زړه وایي چې هغوی زموږ دښمنان دي. ما چې کله چې چل کوي نو دوست او دشمن فرق نه کوي. عمر د لږ وخت لپاره سوچ وکړ، بیا په خپل آس ځین واچوه. ویې لیدل چې ابونواس او حزن هم خپل آسونه تیاروي. بیا زغره واغوستله، په وسله یې ځان سنبال کړ، د باندې راغی. عمر هشام ته آواز وکړ، ورته وویل ټول لښکر په شمالي سرحد کې خپور کړه. عمر چې کله د خپل مسکن آخري سرحد ته راورسېد د خپل آس څخه کوز شو، یو جنګي غونډۍ ته جګ شو. ابونواس هوازن امیرانه هم ورسره خوا کې وې. هغوی چې کله د شمال طرف ته وکتل نو د 1 میل په اندازه باندې لرې د ترکانو لښکر په ډیر تیزی سره را روان. د اسلامي نړۍ غم خورت شاهین راولا، شاهین راولا، خدای اقصا تبع سلطان صلاح الدین راولا، شاهین راولا. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو، کله چې لښکر را ورسېد ودرېد، د لښکر مخې ته یو ځوان را روان و، شاید د لښکر امیر و. خپل آس یې را په منډه کړ او هغې غونډۍ ته پورته شو چې عمر پرې ولاړ و. په جګ اواز سره یې په ترکي ژبه سلام وکړ. عمر په ډېره مینه د سلام ځواب ورکړ. بیا هغه ځوان د خپل آس څخه راکوز شو، د عمر خوا ته رانږدې سو او وویل آیا دا هغه ځای دی چېرته چې د مرګ مسافرو مسکن دی؟ عمر را مخکې شو او په هو سره یې ځواب ورکړ. ځوان بیا پوښتنه وکړه ستا د مرګ مسافرو سره څه تعلق دی؟ زه د هغوی یو ادنا خادم یم. ځوان د میرانې په غاړه کې د صلیب طرف تاسو عیسویان یاست؟ الحمدلله موږ مسلمانان یو. هغه د میرانې په لور اشاره وکړه او وویل بیا نو تاسو سره دا راهبه څه کوي؟ دا زموږ لپاره جاسوسي کوي. زه هغه شخص سره لیدل غواړم چې د مرګ مسافرو سالار دی، د هغه نوم عمر بن خزام دی. آیا ته ما هغه ته وړلی شې؟ ته ولې هغه سره لیدل غواړې؟ هغه یو زړور شخص دی، هغه د تاتاریانو په مخ کې یو بند جوړ کړی دی، هغه د مسلمانانو د قافلو حفاظت کوي. موږ د هغه سره مینه لرو، موږ خپله جګړه مار خلک یو، هغه زموږ رهبر ثابت کېدلی شي. ما ډېر وخت تاتاري پوځ کې تیر کړی دی، ما د هغه د زړورتیا او قربانۍ ډېر داستانونه اورېدلي دي. موږ له هغه سره مینه لرو. عمر په ډېرې عاجزۍ سره وویل زه عمر بن خزام یم، ما سره زما 2 بهترین جنرالان ابونواس او حزن هم ولاړ دي. زما په دوستانو کې به یقینا تا 2 نومونه هم اورېدلي وي. ځوان را مخکې شو او په ډېره مینه 3 واړو غاړه ورکړه او بیا ابونواس او حزن په طرف وکتل. وویل ستاسو د 2 جنرالانو داستانونه هم ستا په شان دي. عمر وویل اوس اصلي موضوع ته راشه، تاسو د څه مقصد لپاره دې خوا ته راغلي یاستئ؟ موږ د 100 میاشتو څخه کوشش کوو چې چېرته دایمي آباد شو. اوس موږ د دایمي اوسېدو لپاره د مصر په لور روان یو. عمر په ځواب کې څه ویل غوښتل چې یو ناڅاپه د جنوب په لوري ولیدل او بیا خاموشه شو. د قاهرې طرف څخه د دمشق طرف ته تلونکي لار باندې یو آسپور په ډېرې تیزۍ سره روان و. دا راغلي لښکر سره ودرېدل، د خپل آس څخه راکوز شو، ترکي جنګیالۍ سره یې خبرې وکړې. بیا یو ترک سپاهي هغه د ځان سره د غونډۍ سر ته راوخېژوه. ترکي سپاهي خپل سالار ته وویل سپاهي د مصر څخه ستا لپاره کوم پیغام راوړی؟ ترکي سالار د هغه څخه پوښتنه وکړه د چا پیغام دې راوړی؟ د مصر حکمران ملک الصالح ایوب پیغام. وایه هغه زموږ په باره کې څه وایي؟ سپاهي څو قدمه را مخکې شو او وویل هغه وایي که چېرته ستا لښکر د مصر پوځ سره یو ځای په یورشلم حمله وکړي نو په مصر کې به ستاسو د اوسېدو بندوبست وشي. ترکي سالار په پاکې جذبې سره وویل که چېرته هغه موږ ته په مصر کې د اوسېدو بندوبست هم ونه کړي نو موږ به ځان ته په یورشلم حمله وکړو. یورشلم زموږ لومړۍ قبیله ده، هغه زموږ لپاره مقدس ځای دی. ملک صالح ته ووایه چې ستا شرط موږ ته منظور دی. هغه یو بل پیغام هم لري، وایه تاسو د خپل لښکر سره د غزې میدان ته لاړ شئ. هغه به هلته تاسو ته مصري جنرال رکن الدین ببرس د خپل پوځ سره درولېږي او د دې متحد لښکر مشر به رکن الدین ببرس وي. موږ ته دا هم منظوره ده، تاسو سمدستي د قاهرې په لور روان شئ. موږ هم دلته وخت نه ضایع کوو او د غزې میدان په لور ځو. مصري سپاهي د غونډۍ څخه راکوز شو او د قاهرې په لور روان شو. ترکي سالار د عمر سره مخیشۍ لپاره را مخکې شو او وویل د مرګ مسافر سالاره زما نوم مارسه دی، اوس موږ ته اجازه راکړه، زموږ منزل اوس د غزې میدان دی چېرته زموږ عظیم مقصد زموږ انتظار کوي. موږ غواړو چې ډېر ژر هلته ځان ورسوو او په یورشلم حمله وکړو. آیا په دې عظیم او نیک کار کې تاسو موږ سره نه یاست؟ عمر په سوچونو کې لاړ او وویل که چېرته هغوی ماته په دې لښکر کې د شاملېدو دعوت راکړ نو زه به ضرور درځم. که چېرته د دې لښکر مشر رکن الدین ببرس وي نو هغه به ما هیر نه کړي، هغه زما ملګری او زما ورور دی. مارسه عمر ابونواس او حزن سره
مخشه وکړه او بیا له غونډۍ څخه لاندې کوز شو. لښکر ته یې د کوچ حکم وکړ او بیا د خپل لښکر سره جنوب په لوري په ډېرې تیزۍ سره روان شو. میریانه هم د عمیر څخه اجازت واخیست او لاندې راکوزه شوه. عمیر، ابو نواس او حزن هم د غونډۍ څخه راکوز شول او د خپلې کلا په لور روان شول. چې پر امت باندې غږ وکړي او امت راویښ کړي داسې غازیان پر دغه واړه سرزمین راوله سرزمین راوله د اسلامي نړۍ غمخوره تل شاهین راوله شاهین راوله خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو. یو په آس پور چې په ظاهره توګه عرب معلومېده خپل آس په ډېرې تیزۍ سره روان کړی او د عمیر مسکن ته داخل شو. د ډبرو شاته ناستو څوکۍ کوونکو ورته غږ وکړ ودرېږه، خو د آس غلونکي د آس رفتار دومره ګړندی و چې خپل آس یې ونه شو درولی. لږ مخکې ولاړ، ګوري چې مخې ته د غوښو یو قطار تیر شو او په ځمکه ونښتل. همدې شېبه کې یې څو اوازونه واورېدل: که غواړې چې ژوندی پاتې شي چېرته چې همهلته ودرېږه. په آس پور په خپل ټول قوت سره د آس واګې راکش کړې. آس مخکینی دواړې پښې جګې کړې او ودرېد. مسکن څخه یو مضبوط سپاهي په ډېرې تیزۍ سره لاندې را روان و. نږدې راغی او یو رعب لرونکي اواز یې پوښتنه وکړه: ته څوک یې او د کوم ځای څخه راغلی؟ آس پور خپلې خولې د تندي څخه پاکې کړې او وویل: زما تعلق د مصر سره دی. ما د غزې میدان څخه د خپل امیر رکن الدین ببرس پیغام ستاسو سالار ته راوړی دی. پیره کوونکي سرباز شاته لاړ او په یوه ډبره ودرېد. بیا یې وویل: ته تللی شې. آس پور بیا پوښتنه وکړه: چېرته چې ستاسو سالار اوسېږي د دې ځای څخه هغه کلا څومره لرې ده؟ 100 میله. په کومه لاره چې زه اوس روان یم آیا همدا لاره به ما ستاسو سالار اعلی ته ورسوي؟ سرباز وویل: دا د مرګ مسافرو مسکن دی، ښه زړور لاړ شه. د لارې په دواړو خواو کې به زما په شانتې په سلګونه جنګیالي وګورې، د ډبرو شاته به ولاړ وي، تا به لار غرتولو ته پرېنږدې. آس پور بیا مخکې رفتار روان شو. هغه ولیدل چې د لارې په دواړو خواو کې وسلوال کسان ولاړ دي. آس پور چې کله کلا ته داخل شو ګوري چې عمیر، ابو نواس، هشام او حزن ورته مخکې ولاړ دي. عمیر د لاس په اشارې آس پور ته د ودرېدو اشاره وکړه. آس پور خپل آس ودروه، لاندې راکوش، وویل: زه غواړم چې ستاسو سالار اعلی سره وګورم. عمیر په خندا سره ترې پوښتنه وکړه: آیا تا د غزې د میدان څخه زموږ د ورور رکن الدین ببرس پیغام راوړی دی؟ آس پور په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه: تاسو ته څنګه معلومات وشو؟ دې ځای څخه 100 میله لرې چې کوم څوکۍ کوونکي سرباز تاسو ایثار کړي وی هغه موږ ته د جاسوسي کوترې په ذریعه ستاسو باره کې ټول معلومات راولېږل. وایه زه د مسکن سالار اعلی عمیر بن خزام یم. راغلي سپاهي په ډېره مینه د عمیر په طرف وکتل او وویل: د غزې په میدان کې رکن الدین ببرس ستا انتظار کوي. د مصر حکمران د خپل سپه سالار فخرالدین او د هغه بل جنرال قطز رجي ستاسو ته په دې جنګ کې د شریکېدو اجازه در نه کړه ځکه چې فخرالدین او قطز ستاسو په خلاف دي. ولې رکن الدین ببرس بیا د ملک صالح سره په ځانتوالي کې تاسو ته په دې جنګ کې د شریکېدو اجازه واخیستله؟ فخرالدین او قطز د ملک صالح او رکن الدین ببرس له وجې چوپ دي، که نه هغوی دواړه به ستاسو خلاف ډېر څه کړي وای. عمیر هشام ته وویل: هشامه، د قاصد ډوډۍ خوړلو او د هغه د آس د خوراک بندوبست وکړه. لښکر ته د تیاري حکم وکړ او موږ به په 1 ساعت کې هشام قاصد د ځان سره روان کړ. عمیر د ابو نواس او حزن سره خپل کور ته لاړ. کله چې خپل کوټې ته راغی اربیتا په ډېرې تیزۍ سره رامخکې شوه او عمیر څخه یې وپوښتل: هغه قاصد ستاسو انتظار کوي راورسېد؟ هو، هغه زموږ کلا ته رارسېدلی دی. هغه څه پیغام راوړی دی؟ رکن الدین ببرس یورشلم باندې د حمله کولو لپاره غزې میدان کې زموږ انتظار کوي. زه د خپل لښکر سره اوس روانېږم. اربیتا خفه شوه خو ډېر ژر خپل ځان نور سنبال کړ. شاته لاړه. د عمیر خوجینې وچې شوې غوښه، تازه پنیر، وچ شوي انځر او مڼې واچولې. بیا په دیوال باندې زوړند زغره او خول عمیر ته واغوستل. بیا د عمیر د آس څخه د اوبو مشکیزه را خلاصه کړه. اوبو نه یې ډکه کړه. خورجین او مشکیزه یې د عمیر د آس زین پورې وتړله. عمیر ابو نواس او حزن ته غږ وکړ. دواړه د باندې راغلل. درې واړه خپل آسونو د واګې څخه نیولې د کلا دروازې په لور روان. اربیتا، کولان او هموار د زیتونو ونې لاندې ولاړې وې او د هغوی په لور یې کتل. درې واړه د کلا څخه بهر راووتل. لښکر تیار ولاړو. د لښکر مخې ته هشام او د رکن الدین ببرس قاصد ولاړو. کله چې هغوی درې واړه مخکې راغلل نو هشام واپس کلا ته لاړ او عمیر د لښکر سره کوچ وکړ. بیا را ژوندې کړه عبیده بن جراح او قعقاع. بیا را ژوندې کړه عبیده بن جراح او قعقاع چې امت ویښ کړي خلفای راشدین راوله راشدین راوله.
قدرمنو اوریدونکو یو ورځ چې لمر لوېدو ته نږدې و امیر د خپل لښکر سره د غزې میدان ته داخل شو. رکن الدین ببرس او ترکی سالار مارسه د عمر استقبال ته رامخکې شول. عمر په تګ سره د رکن الدین ببرس جنګیالیو د تکبیر نارې اوچتې کړې. عمر د خپل لښکر سره یوې خواته شو. د مازدیګر لمانځه څخه وروسته رکن الدین ببرس، عمر، ابونواس، هوازن او مارسه په یوې خیمې کې ډوډۍ وخوړه. سپاهي د ډوډۍ خوړلو لوښي چې کله جګ کړل، ببرس عمر ته وویل ما ستا انتظار کوه، نن شپه به ستا لښکر آرام کوي، سبا ورځ به موږ انشاء الله جنګ شروع کوو. صلیبیانو د دې ځای څخه 100 میله لرې شمال مغرب خواته پړاو کړی دی. سبا ورځ زموږ ټول لپاره د امتحان ورځ ده. د شپې به ټول د خپل رب څخه دعا کوو چې موږ ته په دې جنګ کې فتح را نصیب کړي. عمر په ډېرې عاجزۍ سره وویل زما په خپل رب جل جلاله یقین دی چې موږ به مایوسه نه کړي. ببریس بیا وویل که ستا خوښه وي نو زه ابونواس او هازن ستا د لښکر نه جدا ځان ته مسؤلیتونه سپارو. عمر په مسکا سره وویل ته د ټول لښکر مشر یې، ته د هر قسم تبدیلي حق لري. ببریس د عمر په اوږه لاس کېښود او وویل زه غواړم چې د مارسه لښکر په 3 برخو وویشم، یوه برخه مارسه سره، دویمه برخه ابونواس سره او دریمه برخه به د حوازن مشري لاندې جنګ کوي. ابونواس په ترکي ژبه پوهیږي او هوازن خو هسې هم ترکی دی. عمر د ابونواس او هوازن په لوري وکتل او وویل د ابونواس او هوازن باره کې به بې فکره اوسه، دا دواړه داسې جنرالان دي چې د هر قسم جنګیالۍ څخه کار اخیستلی شي. ببریس بیا وویل زه به په قلب کې یم، میمنه کې به ابونواس وي او میسره کې به حوازن او مرسه وي. د جنګ په شروع کې به تاسو ما سره یاست، د هغې څخه وروسته به د جنګ په دوران کې تاسو هره فیصله په خپله خوښه کولی شي. زه صرف دومره وایم چې د جنګ په دوران کې زموږ د لښکر هره ډله کمزورې شي، تاسو به ورسره مرسته کوئ. زه امید لرم که چېرته موږ د خپل رب سره کلکه وعده وکړه او د جنګ میدان ته کوز شو نو زموږ رب به موږ مایوسه نه کړي. له دې سره ټول جګ شول او خپلو ځایونو ته لاړل. د سهار لمانځه نه وروسته د لښکر تقسیمېدل شروع شول. په قلب رکن الدین ببریس د مصري جنګیالیو سره و، په خوا کې ورسره عمر هم د هغه څخه وروسته د مرګ مسافرو په صفونو کې ولاړ و. ښي طرف ته ابونواس خرمزي ترکي جنګیالیو سره ولاړ و، چپ طرف ته مارسه او حوازن د خپلو جنګیالیو سره ولاړ و. په همدې حالت کې لښکر کوچ وکړ او هغه ځای ته راورسېدل چېرته چې صلیبیان تیار ولاړ و. د سترګو دید چې څومره کار کوه صلیبي لښکر ښکار کېده. د لښکر سره خوا کې په خپله خوښه برخه اخیستونکي عیسویان هم ولاړ و. د صلیبیانو څخه یو آسپور میدان ته راغی چې د غټ جسامت لرونکی و. د هغه پلار هم په لومړي صلیبي جنګ کې برخه اخیستې وه. د میدان منځ ته راغی، خپله توره یې اوچته کړه او مقابل لوري ته د جنګ دعوت ورکړ. د مرګ مسافر د داستان درنو قدرمنو اوریدونکو، دا چې د مسلمانانو د لښکر څخه څوک مقابلې ته ووت دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو ان شاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لمدو ولاړیم محسن احسان سترګې پلارا لمدو ولاړیم د پاکونکي